السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور امین الله په نامه پوښتنه کړې ده چې یو سړی فکر وکړي په روزه کې فکر ووهي، نو هغې نه د ذکر نه مزي لاړ سي، روزه نه پرې ماتېږي محترمه. نو ښه کار نه ده چې یو مسلمان دغسې یو ناروا فکر وکړي وروره په روزه کې. الله دې جوړ لره، کراهیت نه خو خالي نه ده، الله دې جوړ لره جنتي سي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې د پاکستان نه پوښتنه کړې چې نهر کوم ماشوم ډوب کړی ده، د یوې جنازه پې وکړو که دعا ورته وکړو. نو مړی خو یې نه ده راوتلی محترمه، جنازه خو سړی په مړي باندې کوي، نو مړی نه ده راوتلی. الله پاک دې ورته پیدا کړي. الله دې ښه لره وروره جوړ اوسه. علیکم سلام ورور، الله دې ښه لره. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا د یو سړي کور له جوماته لرې ده، که کور کې روژه ماتی کوي بیا راځي، نو دا خو دغه کېږي څه ورته وایي، بیا مونځ ترې قضا کېږي، نو څه وکړي محترمه؟ دومره شی دې راوړي چې دی روژه پې باندې ماته کړي، نو خو بیا د نور کور کې ډوډۍ خوري که نه؟ اوس دې ته څه ضرورت ده چې دومره ډېر وخت دی دلته تېروي؟ دومره وخت دې دلته تېر کړي روژه ماتې دپاره، دومره شی دې ځان سره راوړي چې روژه پې ماته کړي، بیا د نور ټول خوراک په کور کې کوي. الله دې جوړ لره جنتي. علیکم سلام. رحماني لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې د موږ په کلي کې یو سړی ده مؤذن هم د چرس وهي او نور نارواوې کوي، نو بیا فاسق سړي باندې اذان مه کوئ وروره، نور خو جومات نسې منې کولی چې عبادت ته راځي. الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې سړی په نفلي لمانځه کې ځان ته دعا وکړي، په مانځه کې څرنګه ده؟ صحیح ده محترمه، باید په سجده کې دعا وسي، خو په عربي باندې به یې کوي، په عجمي باندې دعا نه ده صحیح، مونځ فاسدوي وروره. الله پاک یا مکرو تحریمي ګرځېږي. که سجده کې دعا وکړي سړی نفلو کې، خو په عربي باندې بالکل صحیح ده. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي محمد هاشمي په نامه باندې چې سړی د خپلو شونډو غوښې را پرې کوي، په دې خو به روزه نه ماتېږي. نو محترم هغه به څومره غوښې، هغه انشاءالله مشکل نه لري. الله دې جوړ لره جنتي سي. ځکه ډېره خدای نه را پرې کوي هغه، خو نو بیخي نه غوښه باندې حساب ده، په هغه روزه نه ماتېږي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا په یو ماشوم باندې روزه فرض ده یا په یوه نجلۍ باندې، خو مور و پلار یې وایي چې نه دې نیسي سکلی هغه، نو دا خو د دوی مسؤلیت ته محترمه، که فرض وي نو دا مرتکب د حرامو ده، دوی په ګناه کې ورسره شریک ده وروره. الله دې جوړ لره جنتي سي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا مونږ تراوو کې یوه نیمه دقیقه کینو، نو محترمه اصل کې د ترویحه کې خو علما وایي چې باید اغمره اندازه که درته، دا خو نو مستحب دی وروره، ضرور نه ده. دا کنیا بله ورځ ما په دغه باندې بحث کړی و چې علما وایي، کتابونه مې هم درته ویلي چې اولاد یو خو د ختم کې ده، نو ختم کې خو ډېر وخت لګېږي وروره، بیا هغومره که کښېني بیا خو حرج جوړېږي. الله دې ښه لره کامیاب وي. علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې یوه ښځه حافظه ده، نو هغه نورو زنانو ته تراویح ورکولی سي که نه؟ د موږ د احناف په مذهب کې محترمه ښځه امامت نسي کولی، او په جمهورو مذهب کې صحیح ده. په موږ احنافو کې علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله هم وایي چې کولی سي، نو محترمه د موږ مذهب دا ده چې نه سي کولی، اصلي دا ده. الله دې جوړ. علیکم سلام. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې د بسم الله خو د یو صورت په سر کې به جهرن وایي، دا سنت ده. بعضې خلک د قل هو الله احد په سر وایي. محترمه علامه عبدالحی لکنوي احکام القنطره کتاب کې لیکلي دي، وی دا صحیح نه ده، باید دا عقیده سړی ونه کړي تنادقل بدل باید سړی وایي، کله یو صورت یو کال کې د یو صورت په سر کې وایي، کله بل کې، داسې چې عوام داسې فکر ونه کړي چې دا د ناد قل والله احد په سر کې ضرور ده. الله دې جوړ لره وروره کامیاب. علیکم سلام. یو ورور حافظ حماد په نامه، حافظ حماد تخاری په نامه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې مونږ که په کلي کې حافظان ډېر یو، که مونږ دا ختم په حجرو کې وکړو څنګه ده؟ د تراوو ختم صحیح ده محترمه، مشکل نه لري. که خدا وایي چې ټول جومات ته راسئ، او که داسې وي چې بیا په کلیو کې مثلا خپلو کورونو کې که زنانو ترتیب برابریږي یا کورونو کې مو مشکل نه لري. الله دې جوړ لره ورور.
وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو څوک دا هغه د عذر د وجې نه روزه نسی نیولی، عذر لري، مریض ده، دی وایي زه بیا بل چاته تراویح ورکولی سم امامت که نه؟ و محترمه سرسایه اوس علما وی که چیرې یو سړی مسافر و روزه یې نسو نیولی نو تراویح خو سته ورباندې وروره، الله دې جوړ لره. نو په دغه امام خو تراویح سته، الله دې ښه لره وروره، جوړ اوسي، جنتي سي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې روزه د سرسایې په اولو ورځو کې صحیح کېږي وروره؟ و یعنې که مخکې ورکړې هم صحیح کېږي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې موږ وطنونو کې عادت دا ده چې روزه په خرما باندې ماتوي. و کې محترمه دا مستحب و سنت ده، په اوبو یا دې په خرما ماته. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي سړی په مانځه کې تنا د زړه نیت کوي په خوله یې نه کوي، نو خو اصل کې خو فرض ده همدا د زړه نیت، د خولې نیت خو محترمه چیرې چا نیت برابرېږي هغه یې د پر ځای خپله اوس په خوله نه کوم په زړه کې یې کومه، اصل په ما باندې د زړه نیت فرض ده. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي د سرپل ولایت نه چې هلته مثلا بعضې خلک تللي د برمو کار کوي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دوی هلته تېروي، دوی محترم بیا مسافر دي، الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د تراویح دغه څلور رکعاته تراویح چې سړی وکړي بیا دلته چې کیني د تسبیح وایي، نو کوم تسبیح به وایي؟ محترمه وروره که ته په کتابونو باندې لږ عمیق فکر وکې، مونږ دې ته ترویحه وایو. ترویحه دې ته ویل کېږي وروره د راحت نه راخیستل سوې ده، یعنې سړی لږ هغه ستړیا له ځان نه ورکه کړي. مثلا 4 رکعات دې وکړل بیا به یې منځ کې لږ کښېنې چې ستړیا ورکه کړي. اصل کې خو محترمه دا ترویحه هغه چې په قراره تراویح وسي لږ به کښېنې ترویحه به کوي، خو د قبیل اوس خو هغسې نسته د مقصد ترویحه ده، نو خو دا ترویحه کې به وایي شی. نو د دور المختار متن داسې ده ویخیرون بین التسبیح والقراءة والسکوت. ته اختیار لري که تسبیح وایي، که قرآن وایي، که چپ کېنې، 3 وړه تا ته جایز دي. او دلته محترمه دا تسبیح تنا په مولا نه ده وروره، باید ټول خلک دې ټکي ته باید د موږ او د تاسې د فکر وي، او علمان باید دې ټکي ته فکر وکړي چې یو تسبیح ده، نو چې تسبیح امام وایي مقتدیان غوږ ورته ونیسي، په دې کې ثواب نشته د مسلمانانو ورونو. دا تسبیح به ټول وایي ځکه هلته ثواب ده چې ټول یې وایي که تسبیح وایي. اوس خو الحمدلله د علماو یو څه خدمت کړی چې اکثره جماعتونو کې دا تسبیح امام یې قرآن وایي مقتدیان غوږ ورته نیسي، دې کې بیا ثواب سته ده محترمه. او که تسبیح مقتدی وایي امام تسبیح وایي مقتدی غوږ ورته نیسي، نو په دې کې خو ثواب نه ده، هغه خو استماع د قرآن کې ثواب ده، د تسبیحاتو په استماع کې ثواب نسته، دغه په ویللو کې ثواب ده. نو که تسبیح وایي وروره ټول به یې وایي، که قرآن وایي بیا که یو یې مو وایي نور غوږ ورته ونیسي صحیح ده، او یا دې ټول چپ سي. اما یو معین تسبیح محترمه نه ده پکې راغلی، اگر چې شامی د قهستاني نه نقل کړی ده چې د مولایانو کې ډیر مشهور ده سبحان ذي الملک والملکوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس رب. دا یو غیر معتمد کتاب نه نقل سوی ده محترمه، دا چندان ثبوت نه لري محترمه. نو هغه تسبیح باید سړی ووایي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي محترمه. اگر چې شامی دا ذکر کړی ده وروره، الله پاک دې روغ جوړ لره.